بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یوصلو نهدیم نمبر باب شروع باب مبارد دی کی چی جمعتونو ته د تللو فضیلت. پنځم نمبر حدیث ته ابو موسی رضی الله عنه روایت ته داوی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ان اعظم الناس اجرا في الصلاة، یقینا په انسانانو په خلقو کې د ډیر لوی اجر والا خلق په منځ په لحاظ سره ابعدهم الیها ممشا فابعدهم، هغه انسانان او هغه خلق او مؤمنان مسلمانان دي چې هغوی د ډیر لرنه جماعتونو ته تلل راتل کوي او جماعت ته د ډیر لرنه راځي او ډیر قدمونه اخلي جماعت ته. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، او هغه کس چې هغه مانځه ته انتظار کوي، وخت راغلی جماعت کې ناستي او د جمع ودرېدو ته انتظار کوي تر دې پوري چې دغه شانته یصلیها مع الامام، تر دې پوري چې دغه کس هغه د امام سره دغه وخت منځو کې او جمع وکي. اعظم اجرا، ډیر لوی اجر دی دغه مؤمن مسلمان لپاره، من الذي یصلیها ثم ينام، دغه کس نه ډیر لوی اجر دی چې هغه منځو کې او بیا هغه پریوزي او خوبونه کوي او ودشي. د دې نه یو معنی دا ده چې یو سړی هغه دغه شانته هغه کس چې هغه جمعه ته وخت راشي او د جمع ودرېدو ته انتظار کوي او منځونه کوي، عبادتونه کوي او به امام راشي او دغه سره دغه شانته منځو کې ډیر لوی اجر دی. دغه کس نه چې هغه منځو کې او بیا ودش. یو معنی په دې کې دا چې یو سړی خاص وخت د جمع معلومي او هغه ته راشي او انتظار جمع ته ونه کې او ډایرکټ جمع ودرېږي او د امام سره ودرېږي او به دا غیر بعد کور ته لاړ شي ستودش. یو معنا دا ده. او دین هغه قسم مراد ده چې هغه دغه شانته د مانځه وخت وګیږي او دغه شانته د مونږ وخت راشي او ځان له کور کې ودرېږي او استمونځ کی. او دین معنا دا نه چې ځان له مونږ کول دغه شانته سړی کولې شي. نور حدیث په دې باندې دلیل دی چې جمع سره مونږ دا ګوره فرض دی، لازم دی. بی عذر یو سړی په جماعت نه په کور کې مونږ دانه شي کولای. مخکې دا خبره تیر شو. نو په دې حدیث کې فضیلت د هغه چا چې هغه لری زیاتره جمعه ناراضي او جمع ترازی او دغه شان د ډیر قدمونه اخلي، دا ډیر عظیم او لوی اجر دی. او بل فضیلت دا چا بیان شو چې هغه وختي جمعه ترازی د جمع ودرېدو نه مخکې راځي او جمعه سره تعلق ساتي او انتظار کوي دغه شان د جمع ته چې هغه د امام سره به مونږ کی، هغه کس د پاره ډیر عظیم اجر دی، لوی اجر دی. شپږم نمبر روایت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بريدة روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې الله پیغمبر فرمایلی دي: بشر المشائين في الظلم الى المساجد. الله پیغمبر فرمایي اے مومنانو مسلمانانو زیره ورګي هغه خلکو ته چې په تورتمونو کې هغه جمعتونو تتلون کې دیوزي، ما قستن جمع تزي، سحر وختي هغه جمع تزي، ما خام دغه شان د تورتمی لګي، هغه ټیم کې دغه شان د منځونه تزي. الله پیغمبر فرمایي دغه خلکو ته خوشالي زیری ورکی. کوم خوشالي؟ بالنور التام يوم القيامه. خوشالي دا چې په پورا رڼا باندې وته زیره ورکی چې ورځ په قیامت بس تاسو لپاره پورا رڼاګان الله دې موږ تاسو راکړي. او پورا رڼا دا د چاره خدا، پورا رڼا دا د کامل ایمان والاو نه خدا. څه معنا؟ یو سړی چې ماقستان جمع کوي، یو سړی چې سحر جمع کوي، د دې اهتمام کوي، د دې سړی ایمان کامل دی او د ایمان د کمال د وجه نه رب العالمین ورځ په قیامت دوی ته کامل رڼا ورکی.
الله دې موږ تاسو راکړي سو د حبیب الله فرمایي کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم مؤمنان مسلمانانو بدا خسته کامل رڼاګانی دغه شان د مخ کې طرفونو او د خي طرفونو منډي وي او د رڼاګانی به رواني لکه یو افسر نه چې دغه شان د یو باچاو د افسر نه چې مخ کې ورسته فوجونه رواني دا چې به د مؤمن مسلمان نه د قیامت د تورتم ته ورځ باندې چې ډېر سخت تورتم وي او د مؤمن مسلمان د ایمان د وجه نه به مخ کې ورسته دغه شان د رڼاګانی به رواني او دوی به چې ربنا اتمم لنا نورا یا رب دا ستا مې ربانی دا ګوره زمون کمال نه دی دا رڼا تا مونږ ته راکړې ده زمونږ هیڅ کمال نشته دی الله دا زمونږ رڼا نور هم پوره کړه الله دې موږ تاسو په دې کې راولي اووم نمبر روایت را باب ختميږي او اتم نمبر روایت لنډ دی ابو هريره روایت ته چې دا وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا ادلکم علی ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الله پیغمبر صحابه کرامو ته مخاطب شو او صحابه کرامو ته د دې د وجه نه یو سوال وکي خودو او د توحید توجه او شوق د پاره اے صحابه آیا تاسو څه خبر درنه کوم په داسې یو عمل سره چې باغی من ګناهونه دي انسان ختمي باغی من درجه د مؤمن مسلمانو چتي نو داسې خو دې زیر د خوښ سره خوشحالي ګناهونه به معاف کیږي درجه به اوچتي قالوا صحابه کرام ویل بل یا رسول الله ولید الله پیغمبر بالکل من توخایا قال د الله پیغمبر تویل اول خبردار چې اسباغ الوضوء على المكاره او داس پورا کول پاغه سبانه چې هغه د تکلیف باوجود تکلیف د خو سره به پورا ودس کوي یخنی دا یخي وبدي ټانګي کې وبې یخي شوی دا سره به یخو وبمنه ودس کوي ګرمي دا ټانګي وبو هغه د شان دا ګرمي او لمر والدي خدا سره به د منظر پر په ګرم وبمنه ودس کوي آیا یو ځای کې دي علماء دام ذکر کوي یو ځای کې وبو په ګران قیمت باندې خرڅيږي او دا سره به د قیمت په ګران قیمت باندې وبو والی او داس باغې باندې کوي اول وکثرت الخطى الى المساجد او ډیر قدمونه اخذل جمعتون ته بار جمعه تلل او راتلل دلور زیر جمعتون تراتل او دریم دات و انتظار الصلاه بعد الصلاه او انتظار د مانځه کول رسته د مانځنه انتظار دا نه چې دغه شاده څنګه سلام مولوی صاحب وګرځو کوړه دانګ او شین چاو تکینو به د بل مانځه سوچ کوه دا انتظار نه دی انتظار دار چې جمعات کې منځو کې او دغه شان د بل مانځه د پوری په جمعات کې تکینه انتظار دار چې جمعات کې تکینه غاډر رون الحمدلله زموږ استاد ماقام جمع چې وشي هغه د ماقصه مانځه پوری دغه شان جمعات کې نه است هغه خلک په دې کې راځي الله دې موږ تاسو مکه راولي دا یو عظیم عمل دی نبی د الله پیغمبر فرمایي دا درې اکارونه او داس کول تکلیف باوجود جمعتون ته ډېر قدمونه اخیستل او یو مانځه رسته بل مانځه انتظار کول فذلکم الرباط الله پیغمبر فرمایي وې دغه تاسو رباط ته او دغه تاسو رباط هغه ته ویل کیږي یو مجاهد هغه د مسلمانانو د ملکونو هغه په سرحداتو کې ناشته او دغه شاته د کافر څوکیداری کوي چې دا کافر د مسلمان په دې خاور باندې اٹیکونه کوي اول تشبه او څوکیداری کوي اول تناسته او ځان دغه شاته تیار هغه دغه شاته تیار کړی دی او د الله پیغمبر فرمای دغه مؤمنانو مسلمانانو ګور دغه تاسو رباط ته په دې باندې تاسو د خپل نفسونو حفاظت د شیطان د وسوسونو کولای شي دا چې کړه تا کی چې تاسو د سونه کې او ته جمعه ته ډېر قدمونه اخلي او ته یو مانځه ورسته بل مانځه ته انتظار کې ورتون آسان عمل نه دي توفیق سره غواړي الله پیغمبر فرمای دا تاسو رباط معنا دلته دا دی باندې ته د خپل هغه نفس د وسوسو د شیطان مقابله کولای شي ستا نفس به دغه شان د کامل نفس وي او اتم نمبر روایت ابو سعید الخدری روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه قال د الله پیغمبر فرمایلی دي اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له الايمان الله پیغمبر فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو کله چې تاسو یو سړی وینئ چې هغه د جمعه سره عادت ته جمعه ته راځي د جمعه خدمت کوي د جمعه
جماعت غم او فکر ورسره ای د جماعت د آبادولو سوچ کوي د جماعت په جماعت کې د عبادت کولو فکر کوي او بنځه وخت مانځه ته راځي د الله د پیغمبر فتوا ده فشهدوا له بالایمان د دې سړي د پاره د ایمان گواهی کوي دا سړی مؤمن دی دې سړي په خبرې مکوئ د دې سړي په ایمان کې شک مکوئ د دې سړي د منافق تاسو مو وایي دا سړی کامل ایمان والا دی قال الله تعالی الله تعالی فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر یقینا آبادی د الله جماعتونه هغه څوک چې یقیني ایمان د الله په توحید لري او هغه څوک چې یقیني ایمان د ورځ آخرت باندې لري یعنی اعمار د جماعتونو آبادول د جماعتونو یو معنوي دي یو حسي دي معنوي دا دي چې ته په جماعت کې جماعت کې جماعت ترازی منځونه بکې کې جماعت ترازی درسونو ته وخت دي جماعت ترازی درسونه بکې ویل کېږي جماعتونو کې درسونو د ویلو زمينه مساعده خلکو دغه شان دعوتونه وکړي جماعت تراتل دا معنوي دي یو حسي دي چې جماعت غم کول لکه داغه د لیټ او داغه د پکې او داغه د آبادی نو دا ټول په دې کې راځي خدای الله په الله تعالی قرآن کې فرمایي هغه څوک د جماعت د آبادولو فکر او سوچ کوي چې هغه یقیني الله مني یقیني دغه شان د ورځ د آخرت مني دې ټول خبر دې ټول احادیث مطلب دا دی چې په دې باندې څوک نه خفقېږي چې زما کور لري دي او زبر دغه شان د ځان د عذر پیدا کړي په کور کې ومنځ کوم نه د لری ځان راشه جماعت تستا قدمونه بډیر شي الله بدل په قدمونه باندې درجه اوچتېږي او الله به تمافي او بخنه وکي او بل فائدہ به کېدا ده چې یو سړی پنځه وخت مون اهتمام کوي دا په دې ډول کې ورته الله ولی دی ولی دا غیر خبرو اجتناب وکي دا غیر زار وساتي ځکه د الله پیغمبر موږ تاسو ته صلی الله علیه وسلم مکه فتوا را کړی دا اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالايمان یو سړی ته ګوره چې جماعت سره ژوندۍ ده او د جماعت سره مینه محبت ته پنځه وخت جماعت ته حاضرېږي دا غیر خبرو نه بیزار وساته دا کامل مؤمن دی دا غیر په ایمان گواہی کوي الله دې خبر مو تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله